په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د هغو سختو پیښو او وحشیانه ظلمونو کیسه وړاندې کړم چې نه په اسلام کې ځای لري او نه هم د انسانیت منلو وړ دي او هغه حقایق به تاسو واورئ چې ستاسو وجدان به ولړزوي. زه به تاسو ته د هغو شپو، هغو وینو او هغو پښتنو کیسه ووایم چې تاریخ پرې چوپ پاتې دی. د 10,000 څخه تر 50,000 مرمۍ استعمال کړي. همدا سپین ملنګ د بابړې د قربان شوو خلکو لومړنی شهید و. په دې خونړۍ ورځ د 600 نه زیات پښتانه سړي او ښځې په شهادت ورسېدل. چې د دې خلکو قسمت کار وکړ چې د فوجانو سره مرمۍ ختمې شوې، کنه یو به هم ژوندی نه وی پاتې شوی. ښځې بې پردې شوې او د نارینه‌و څخه یې په سپکاوي ډول جامې لرې کړې. 80 تنه ماشومان چې د 10 څخه تر 20 کلونو عمر لرونکي وو شهیدان شول. تون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم سره هم سخت ظلمونه وشول. هغه ترهګر، هغه وحشي، هغه اسلام ضد او انسان ضد پاکستان اوس د ترهګرو په خلاف مبارزه کوي. ډېر د تعجب خبره ده غل چې قاضي شي نو ګیله له چا نه کوي. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د هغو سختو پیښو او وحشیانه ظلمونو کیسه وړاندې کړم چې نه په اسلام کې ځای لري او نه هم د انسانیت منلو وړ دي. دا هغه زخمونه دي چې د پاکستان له جوړېدو نه تر نن ورځې پورې په پښتنو ولیدل شول او هغه حقایق به تاسو واورئ چې ستاسو وجدان به ولړزوي. زه به تاسو ته د هغو شپو، هغو وینو او هغو پښتنو کیسه ووایم چې تاریخ پرې چوپ پاتې دی. څوک به د عدالت आवाज پورته کړي؟ ولی پاکستان همیشه د پښتنو سره بې رحمانه او زړه بوږنونکي ظلمونه کړي دي. نو که تاسې هم غواړئ چې د پاکستان د جوړېدو څخه تر نن ورځې پورې د هغو سختو ظلمونو او وحشیانه جنایتونو څخه په خلاصه توګه ځان خبر کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې حتما خپل نظرونه را سره په کمنټ کې شریک کړئ او همدا اوس در سره ویډیو لایک کړئ چې تر څو ټولو پښتنو ته ورسیږي. 1940 کالو پاکستان نوی جوړ شوی خو د پښتونخوا په ځمکو کې د خلکو ارمانونه او هیلې تر فشار لاندې وي. د باچا خان او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو هڅه کوله چې د خلکو حقونه د سولې او قانون په چوکاټ کې ترلاسه کړي. خو دا هڅې د نوي حکومت له نظر یو سیاسي ګواښ ګڼل کېده. د پښتونخوا په تاریخ کې بابړه هغه پیښه ده یا د پنجاب هغه جابرانه، ظالمانه، وحشیانه او له بربریته ډک عمل دی چې نه انساني و او نه اسلامي. په لنډ ډول داسې ویلی شم چې په هیڅ قانون کې داسې وحشت ته ځای نشته. دا ظلم، دا جبر، دا وحشت د 1948 کال د اګست په 12 په 400 کې هغه وخت وشو کله چې د خدایي خدمتګارانو مشران د فخر افغان باچا خان په شمول د پاکستان لخوا ونیول شو. باچا خان باندې تورو لګول شو چې د هیواد په ضد فعالیتونه کوي او د امنیتي ځواکونو لپاره خطر جوړوي. هغه په 3 کلن زندان محکوم شو او په زندان کې د وژنې ویره هم موجوده وه. د دوی د نیولو په غبرګون کې خدایي خدمتګاران په سولیز ډول د عدم تشدد د اصولو پر اساس د بابړې ډاګ ته د راټولېدو تصمیم ونیو ترڅو د خپل حق او د خپلو مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. په همدغه وخت کې زرګونه پښتانه د بابړې میدان ته د مظاهرې لپاره راووتل. دوی هیڅ وسله نه درلوده، یوازې د خپل حق غوښتنه یې کوله. د مظاهرچیانو په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اقدامات اعلان کړل. حتی د قائد اعظم لخوا هم د امنیتي ځواکونو د سخت چلند ملاتړ وشو. خدایي خدمتګاران د حکومت د زور او ظلم پر وړاندې د سرو جنډو په لاس د مظاهرو لپاره راوتلي وو لکه هغه کسان چې د مرګ میدان ته روان وي. کله چې خلک میدان ته ورسېدل پولیس او پوځ ته د ډزو امر وشو. د پنجاب ځواکونو په مظاهرچیانو باندې د 10,000 څخه تر 50,000 مرمۍ استعمال کړي. خلک بې وسلې او هیڅ نه درلودل. د بابړې میدان هر ګوټ په وینو سور وو او هر څوک د ژوند او مرګ ترمنځ ولاړ وو. د دې سولیز لاریون سور بیرغ د سپین ملنګ په لاس کې وو. دا روانو جلسې راغلو جلوس راتلو او سپین ملنګ دا یادګار یو غته دا د ټول مخ ټول ګوله په د مخ کې تلله. همدا سپین ملنګ د بابړې د قربان شو خلکو لومړنی شهید وو. کله چې مرمۍ پرې ولګېدې لا هم یې سور بیرغ ټینګ نیولی وو او د لاسه یې نه پرېښود تر څو پر ځمکه ورنه غورځېږي. تر هغې شېبې یې بیرغ نه غورځوه څو د خپل ژوند وروستی ساه یې واخیسته. په دې خونړۍ ورځ د 600 نه زیات پښتانه سړي او ښځې په شهادت ورسېدل او زرګونه نور ټپیان شول. د تاریخونو له مخې ډزې تر هغې روانې وې چې د پنجاب او قیوم خان پوځ سره مرمۍ خلاصې شوې. دا خبره په تاریخ کې ریکارډ دی چې د دې پیښې 3 هفتې وروسته د پېښور گورنر قیوم خان ولایتي شورا ته په وینا کې وویل چې د دې خلکو قسمت کار وکړ چې د فوجیانو سره مرمۍ ختمې شوې، کنه یو به هم ژوندی نه وی پاتې شوی.
حتی تاریخ لیکي چې ډېری شهیدان د پیښې له ځایه وروسته اوبو ته وغورځول شول. خو د دې ترڅنګ قیوم خان کشمیري چې د صوبه سرحد وزیر اعلی و بیا هڅه کوله چې دا ظلم پټ وساتي. ځایي روغتونونو ته یې ټپیان نه پرېښودل. خلک اړ شول چې د خپلو ټپیانو درملنه په خپلو کورونو کې وکړي. محمد طاهر چې دغې خونړۍ پیښې شاهد و چې په هغه وخت کې ماشوم و د بي بي سي سره په یو مرکه کې داسې وویل: د بابړې په میدان کې مې خپله مور ولیده چې سرتوره سر او خپې بلخپې ګرځېده او خپل د سر لوپټی یا څادر یې څو ځایه وشکو او د شهیدانو زنې یې پرې تړلې. لاړم مبارې ته مور پسې مور مې ګرځېده خپې بلخپې سرتور لوپټه ماته یې ولاړ شو د کوره په بکس کې څلور لوپټې پرتې دي د سیفون هغه مله په منډه زه رالم او لوپټې ما یې وړلې او ډېرې یې خانګې کړلې چې کوم شهیدان خپله زه نه تړله او چې کوم خپله پټۍ تړلې د مازدیګره پورې ته اوبه شوله. په همغه شپه او سبا ورځ د پاکستان پوځ او پولیس د بابړې، تنګي او چاسدې شاوخوا کلو ته ننوتل او عملیات یې پیل کړل. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر کورونه وکتل شول او د خدایي خدمتګار تحریک ګڼ غړي بندي شول. د سیمې د خلکو د روایتونو له مخې ښځې بې پردې شوې او د نارینهو څخه یې په سپکاوي ډول جامې لرې کړې څو د خلکو مورال مات شي او د خوځښت روحیه یې اغېزمنه شي. په ورته وخت کې د فوج او پولیسو لخوا د امنیت ساتنې او د هغو کارتوسونو یعنې مرمیو تاوان هم واخیستل شو چې په دې پښتنو یې د بابړې په میدان کې استعمال کړې وې. د ځینو معتبرو روایتونو له مخې له خلکو څخه د هر وژل شوي کس په سر 50 روپۍ او د هر ټپي په سر 100 روپۍ د جریمې یا تاوان په توګه واخیستل شوې. که څوک غریب یا بېوسه و نو د هغوی ځمکه، کورونه او هټۍ به یې خرڅولې او د خپلو مرمیو بیه به یې پرې کوله. همداراز کله چې باچا خان دا خبر واورېد، حال دا چې هغه د پیښې پر مهال په زندان کې و، نو د خپلو خلکو د مرستې لپاره یې خپله پلرنۍ ځمکه خرڅه کړه تر څو د پوځ د استعمال شوو کارتوسونو یا مرمیو تاوان ورکړي، چې دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې په یو هیواد کې د همغه هیواد وګړي ووژل شي او بیا د وژل شوو کورنۍ دې ته هم مجبوره کړل شي چې د هغه کارتوسونو یا مرمیو تاوان هم په غاړه واخلي چې په دوی استعمال کړي وي. د اګست 14 د پاکستان د ازادۍ جشن نورو سیمو کې دوام درلود، خو پښتانه د خپل ماتم په حال کې وو. خپلو شهیدانو ته یې دعاګانې کولې، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمان شول او کورنۍ په یو دروند غم کې اخته شو. د بابړې میدان سور و او هر ګوټ د وینې او ماتم نښه درلوده. دا ورځ په تاریخ کې د بابړې د پښتنو کربلا د ورځې په نوم یادېږي، چې د پښتنو په تاریخ کې د نورو تورو ورځو ترڅنګ یوه ډېره توره ورځ ده. د پاکستان تاریخ لا تر اوسه چوپ دی او په هیڅ رسمي ځای کې له دې ورځې یادونه هم نه ده شوې. د زخمیانو دردونه د هغوی د چغو په شکل پورته کېدل. د فدا عبدالمالک شعري کلمات د باچا خان سترګې اوښکو ته ورسولې. وطن، خاوره، قوم، ژبه، تاریخ او جغرافیه د خلکو د پیژنګلوۍ لپاره دي. له بده مرغه په پاکستان کې دا هر څه له یو بله جلا دي. قیوم خان کشمیري د پښتنو په زړونو کې ویره خپره کړه. د پښتو ژبې د خپرېدو په ضد یې سخت اقدامات وکړل. د حق غوښتونکو پر وړاندې د ډزو او جبر څخه کار واخیست. د باچا خان او خدایي خدمتګارانو پر وړاندې په سازش او فریب د قائد اعظم علي جناح سره همکاري وکړه څو خپل واک وساتي. د بابړې پیښه د قیوم خان د وحشت او جبر بېسارې نښه وه، خو قصه دلته پای ته نه رسیږي. د بابړې پیښې وروسته د 1948 تر 1954 کلونو کې سیاسي ځپنه پیل کیږي. په خدایي خدمتګار تحریک بندیز ولګول شو، زرګونه غړي ونیول شول او شکنجه شول. باچا خان د اوږده بند پیل وکړ او پښتانه مشران له سیاست څخه لرې کړل شول. د پښتون خپلواک هویت او د هرې سیاسي غوښتنې مخالفت وشو. د دې څخه وروسته د ایوب خان دوره شروع کیږي. د ایوب خان دوره د 1958 نه تر 1959 کلونو کې، یعنی د ایوب خان د مارشال لا په جریان کې د پښتنو سیاسي فعالیتونه وځپل شول. د پښتنو د خودمختارۍ غوښتنې د جلاوال یا دولت ضد په نوم رد شوې. پوځ د پښتنو سیمو ته د شک په سترګه کتل او ډېر فعال مشران یې زندان ته واچول. په یاد ولرئ چې د پاکستان له جوړېدو وروسته باچا خان شاوخوا 15 کاله د پاکستان په زندانونو کې تیر کړل. د 1983 نه تر 1994 کلونو پیښې. د 1980 انتخاباتو وروسته په بلوچستان او پښتونخوا کې د قومپالو ګوندونو حکومتونه جوړ شول. په بلوچستان کې حکومت د غوث بخش او نواب خیر بخش په مشرۍ جوړ شو او په پښتونخوا کې د خان عبدالولي خان د ګوند یعنی د NAP ائتلاف واکمن و.
د دوه ایالتونو مشرانو غوښتل چې ولایتي خودمختاري زیاته شي، یعنی صوبې د خپل منابع او واک ولري. او د ذوالفقار علي بوټو حکومت د دې غوښتنې په وړاندې غبرګون وښود. هغه د دې خودمختارۍ غوښتنه د جلاوالي هڅه وبلله. په 1983 میلادي کال کې د بوټو حکومت د بلوچستان وزیر اعلی او نورو مشرانو په ضد تورونه ولګول او د دوه ایالتونو حکومتونه یې له منځه یوړل. د NAP مشران لکه خان عبدالولي خان، غوث بخش، نواب خیربخش او عبدالصمد خان اچکزی ونیول شول او د دولت ضد فعالیتونو تورونه پرې ولګېدل. زرګونه کسان ووژل شول او ګڼ شمېر کډوال شول. عبدالصمد خان اچکزی په 1983 میلادي کال کې په خپل کور کې د یوې بمي چاودنې قرباني شو. د دې څخه وروسته د بلوچستان جګړه پیل کیږي. د بلوچستان جګړه د 1983 نه تر 1970 کلونو پورې د لسګونو زرو خلکو ژوند واخیست. د پښتنو او بلوڅو ترمنځ ګډ اعتماد کمزوری شو او د پوځ مرکزی واک زیاتوالی راغی. بیا د ضیاءالحق دوره پیل شوه. د ضیاءالحق دوره د 1970 نه تر 1980 کال پورې. په 1970 کال کې د پوځ له کودتا وروسته جنرال محمد ضیاءالحق واک واخیست او مارشل لا اعلان کړ. د ضیاءالحق حکومت د هر ډول سیاسي مخالفت سخت مخالفت کوو. د خان عبدالولي خان، باچا خان او نورو پښتنو مشرانو ګوندونه او غونډې محدودې شوې. د سیاسي فعالیت، بیان ازادۍ او ولسي تشکیلات ټول تر څارنې لاندې شول. پښتانه مشران د کمونیست یا دولت ضد په نوم تورن او ځورول کېدل. زرګونه قبایلي پښتانه په بېلابېلو نومونو ووژل شول. د دې څخه وروسته یوه نوې لوبه پیل شوه. د 2001 کال وروسته د ترهګرۍ ضد جګړه. په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنګټن بریدونه وشول. امریکا تور ولګاوه چې بریدونه د طالبانو رژیم ته پناه ورکړي القاعده کړي دي. د امریکا غوښتنه دا وه چې طالبان نسکور شي او پاکستان هم د دې جګړې متحد شو. په حقیقت کې د دې جګړې اصلي بار د پښتنو سیمو پر خاوره راغی. د افغانستان پولې ته نږدې ټولې سیمې پښتنې وې. د پاکستان پوځ د امریکا په خوښه قبایلي سیمو کې لکه سوات، بنو، شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. زرګونه عام پښتانه د بمبار، ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو کې ووژل شول او میلیونونه نور بې کوره شول. ښوونځي، روغتونونه او کلیو ډیره برخه ویجاړه شوه. ډرون بریدونه په ځانګړي ډول په وزیرستان، کورم او باجوړ کې د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوند واخیست. نړیوال سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس او یونیسیار څو ځله راپور ورکړ چې عام خلک بې له محکمې وژل کیږي، په جبري توګه بېدرکه کیږي او د بشري حقونو سرغړونې کیږي. د دې څخه وروسته په باجوړ کې د 2006 څخه تر 2010 کلونو پورې سخت ظلمونه وشول. په 2006 کال کې د باجوړ په دامادولا سیمه کې پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د القاعده مرکزونه شتون لري چې بالاخره په دغه سیمه کې هوایي بریدونه وکړ. د برید په نتیجه کې عام خلک، ښځې او ماشومان شهیدان شول. نړیوالو رسنیو لکه BBC، الجزیره، د نیویارک ټایمز او نورو راپورونو دا خبره تایید کړه چې په برید کې د القاعده مشران نه بلکې عام خلک وژل شوي وو. دوهم برید په همدې کال د اکتوبر په 30 په یو مدرسه وشو. پوځ ادعا وکړه چې مدرسه د ترهګرو روزنې مرکز و، خو په حقیقت کې زده کوونکي وو. 80 تنه ماشومان چې له 10 څخه تر 20 کلونو عمر لرونکي وو شهیدان شول. له 2000 کال وروسته د باجوړ او شاوخوا سیمو خلک د طالبانو او پوځ ترمنځ جګړو کې بند پاتې شو. پوځ د توپونو او جهازونو بمبارونه وکړل. زرګونه کورونه ویجاړ شول او نږدې 2 میلیون خلک بې کوره شول. عملیات د سوات، مومند او وزیرستان په سیمو کې هم دوام درلود. اوس نو راځو د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM سره هم سخت ظلمونه وشول. پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی PTM په 2013 کال کې د نقیب الله محسود د وژنې وروسته رامنځته شو. نقیب الله محسود یو ځوان و چې د پولیسو افسر لخوا په جعلي مقابله کې ووژل شو. د دې پیښې وروسته د جنوبي وزیرستان ځوان منظور پښتين او د هغه ملګرو د پښتنو د حقونو لپاره ولسي سولهییز خوځښت پیل کړ. د PTM غوښتنې ډېرې سولهییزې او مدني وي. د جبري بېدرکه شوو کسانو خوشي کول، د پښتنو پر ضد د دروغو مقدمو بندول، د پوځي پوستو لخوا د خلکو زورونو ته د پای ټکی، د ماینځپلو سیمو پاکول، د ترهګرۍ او جګړې قربانیانو ته انصاف ورکول. خو د دې غوښتنو په مقابل کې د پاکستان پوځ او حکومت د غورځنګ مشران لکه منظور پښتين، علي وزیر، محسن داور، عارف وزیر، ګیلمن او نور غړي زورول او بندي کړل. د PTM پر غونډو، احتجاجونو او جلسو وخت نا وخت د مرمیو، غازونو او تاوتریخوالي پیښې شوي. میډیا او رسنیو ته د غورځنګ د فعالیتونو پوښښ محدود شوی او ګڼو پښتنو خبريالانو ته ګواښونه شوي. د PTM ډېر مشران او سیمهییز فعالان د خپلې مبارزې په ترڅ کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ. لکه ارمان لوړی د 2019 کال په فبرورۍ کې
د پی ټی ایم د یوې احتجاجي غونډې وروسته ووژل شو. نور اسلام داوړ چې د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر او د پی ټی ایم غړی و، په 2021 کال د اګست په 28مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په هدفمند برید کې ووژل شو. صمد داوړ، واحد محسود، ناصر داوړ د غورځنګ سیمه ییز فعالان چې د امنیتي پیښو پر مهال ووژل شول. همدارنګه په وروستیو کلونو کې د پی ټی ایم ځینې تکړه غړي لکه عارف وزیر، ګیلمن، مفتي منیر شاکر او مولانا خانزي خپل ژوند د پښتنو مبارزې لپاره قربان کړ. نو اوس له تاسو څخه یو سوال کوم چې ترهګر څوک دي؟ څوک به نړۍ په دې خبره پوه کړي هغه ترهګر، هغه وحشي، هغه اسلام ضد او انسان ضد پاکستان اوس د ترهګرو په خلاف مبارزه کوي؟ ډېر د تعجب خبره دا ده غل چې قاضي شي نو ګیله له چا نه کوي. د پاکستان خبیث فوج او مرکزی حکومت د خپلو عملیاتو او جګړو په نوم د پښتنو د حقونو غږ ځپلی، د بېګناه ولسونو وژنه، د بشري حقونو سرغړونې او د سیمې د خلکو ویره او بېباوري د څو لسیزو راهیسې دوام لري. بابړه او وروستی پیښې د پښتنو د مقاومت، د حق غوښتنې او د باچا خان او نورو قربانیو جرأت ژوندی ساتلی. د پښتنو تاریخ ښایي چې دوی هیڅکله د ظلم په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او د خپل حق غوښتنه یې دوامداره ده. په اوسني وخت کې په ځانګړي ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم مبارزه د سوله ییزو او مدني لارو د حق غوښتنې یوه ښکاره نښه ده. د دې غورځنګ له لارې پښتانه خپل غږ پورته کوي، د ظلم، ځورونو او بې عدالتۍ پر ضد مقاومت کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د ازادۍ، پښتونولۍ او انصاف لاره پرانیزي. زما په نظر د پاکستان اوسنی خبیث نظام لومړی دې سیمې او پښتنو ته او بیا ټولو مسلمانانو ته یو سردردی دی. د اسلام د بدنامۍ لپاره پاکستان څه ونه کړل؟ د پاکستان کړنې له چا پټې دي؟ د پاکستان او د مار ترمنځ توپیر غلط دی. پایله د پښتنو لپاره دا تاریخ یوازې تېروتنه نه ده، دا د زړورتیا، مقاومت او د حق غوښتنې بېساری مثال دی. د بابړ له تورو شپو، د ایوب خان او ضیاء الحق د ظلمونو، د ترهګرۍ ضد جګړې او د پی ټی ایم د مبارزو څخه موږ زده کړه کولی شو چې د خپل قوم، ژبې، کلتور او خپلواکۍ لپاره باید تل چوپ پاتې نه شو. هر پښتون باید هوښیار وي، خپل تاریخ وپېژني، د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي او د ظلم پر وړاندې د خپلو مشرانو او قربانیانو په شان مقاومت وکړي. د پښتنو راتلونکی یوازې د پوهې، اتحاد او سوله ییزې مبارزې له لارې خوندي کیدای شي. نو دوستانو، دا هغه یو څو مشهوره ظلمونه وو چې د پاکستان د جوړېدو څخه تر نن ورځې پورې د پاکستان د مخې فوج او ادارې لخوا د پښتنو سره شوي وو. دا باید په یاد ولرو چې د پاکستان بې رحمه فوج لخوا داسې په زرګونه نور ظلمونه هم شوي دي.